علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست. ملګرو، یو ملګري غوښتنه کړې وه چې زه څنګه کولی شم د روژې مطلب روژه څه وخت ماته کړم، څه وخت یې وخت ختمیږي. نو هغه ټول دغه مو ده ته تیار کړي دي، د لمانځه اوقات هم برابر کړي دي. یعنې تنها دا هم نه سوای کولی چې څنګه کولی شو روژه ماته څو بجو وکړو، مطلب څه وخت داخلېږي وخت، او پیشلمی څه وخت بس کړو یا څه وخت مطلب شروع کړو، وخت څه وخت داخلېږي. د هغه لپاره ویډیو تیاره کړې ده، انلاین ټیم ده، یعنې له انټرنېټ سره کار کوي. دلته به ورته ولیکو انلاین ټیم. نو راځو کاریال جوړوو. دا دغه بلونه لرې کړم. نو تاسو بیرته راسئ یا ویب ویو دغه به راواخلئ، دا ویب ویو او یاره دا لرې کړم زه لینیر. زه دې لینیر ته یو رنګ ورکړم. دغه نو راځو دغه ویب ویو بیا راخلو، دغه ده لینیر یې ختم کړو. نو راځو له دې ځای څخه وځو، ګوګل ته راځم، ډاټا خلاصه کړو، بنده کروم ته راځم، خلاصوم یې. دلته به تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ دغلته ټیم، هلته یې تیار کړو، را واړولو، یعنې ما مخکې ورته لیکلی ده فایر 2D. نو دا به داسې ووهئ، وخت نیسي سرچ راوړئ. ښه، نو تاسو به ګورئ ښکته راسئ، دغه یوه نښاني ده، داسې نور ویبسایټونه هم شته، خو تاسو به دغه پیدا کړئ، دغه یو دانه. کله چې دا پیدا کړو نو زه راځم په دغې کلیک کوم. دغه اوس موږ ته د کابل ټیم راښیي چې په کابل کې څومره وخت اذان کېږي، سهار څه وخت کېږي. ما همداسې وختونه دا ښکته وختونه وینئ موږ ته را واړول. نو دغلته تاسو سرچ هم پکې کولی شئ، مطلب پکتیکا، بغلان، بدخشان، بغلان، تخار، جغتو، جلال آباد، همداسې نور. نو زه راځم مطلب دلته ښکته ځم او ښه، نو زه فلحال یوازې راځم د کابل دغه ورته انتخابوم، دا ده کابل. په دا ټکس باندې به کلیک وکړئ. دغه د کابل وختونه موږ ته را واړول. تاسو به راسئ په دغه ځای د منځ په بټن به کلیک ورته وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دلته یو څو شکلونه راوړئ، تاسو اوس ورته وګورئ. زه دا خلاصوم یوه شېبه، دا اوس تاسو ورته وګورئ. خیر دا بند کړئ، کومه خبره نه ده. یوه شېبه ښکته راځو، یاره څو ډوله ده، یو قسم نه درې څلور شکله ده، خو دغه څه کار کوي، دا بټن خو ما نه دغه کړی. کېږم کوم تغییر خو کش پکې رانغی. خیر دغه که فعاله کړئ فعاله یې ویې، که نه فعاله یې مې فعاله. زه راځم ښکته، غواړم دغه درېیم ماډل ساعت پکې وکاروم. دا کوډ ده، دا به تاسو ټول له سره طرفه کاپي کړئ، دغسې
کافي. نور زموږ دلته کار نشته. د کروم نه وځو راځو بېرته سکیچ پیکر ته به راسئ. اون کریټ ډاټا به یې بنده کړو. دلته به راسئ یو سټرینګ به تاسو جوړ کړئ. دغه سټرینګ د دې جوړول یو څه ضروري دي. دلته زه ورته لیکم مطلب ټیم. دلته دا د سټرینګ بلاک راواخلئ سیټ سټرینګ ټو. په دې کې به کوټس ده پوره ټوله واچوئ. بیا نو ویو برخې ته دا بلاکونه په دې خاطر ټول راغلی چې دا ما ټول خلاص کړي دي، یعنې په سټرینګ برخه کې، نو په دې خاطر باندې ټول راغلی. چېرته تاسو دا بند وي نو دا بیا ټول نه راغلی. اوس د ایمیج ویو د ټولو بلاکونه راغلی. تاسو به خیر دلته راسئ ویو بلاکو ته به راسئ. دلته لیکلي لوډ رول دا به راواخلئ او ښه یوه شېبه دغه ده ښه. نو تاسو بیا دلته پیج ته راسئ او دلته دا جوین دا به راواخلئ او دلته به دا لومړني خانه کې به ولیکئ ډاټا. بیا له هغه څخه وروسته دا ټکی دغه د فیصدي هغه چې ده، بیا له هغه څخه وروسته به ورته ولیکئ ټکسټ، بیا سلش، بیا له هغه څخه وروسته HTML یعنې HTML، بیا دغه ټکی هم چې کله ورکړو ویریبل برخې ته به راسئ. دا به راواخلئ د دې به کې شاته وځم. دا مې ویو پیج راخیستی ده، که دې غلطي رانه کې سوې دا لرې کوو. دا د ویو راخلو. اوس راځو دلته یې ورته انتخابوو. ښه نو ملګرو نور نو کار نشته، کاریال رانومه تر پورې زه ویډیو دروم. ملګرو ګورئ زه یې اوس خلاص کړمه. نو په الحال انټرنیټ کار نه کوي. انټرنیټ چې کار نه کوي نو دغسې دغه درته راغلی صفحه. زه اوس له دې ځای څخه وځمه، زما انټرنیټ سره کنیکټ کېږم. نو انټرنیټ وصل شو. راځه اوس بیا هغه ته کاریال ته. نو دغه د ټول وختونه یې موږ ته راواړولو د افغانستان د لمانځه ټول وختونه، ټولې نړۍ ته نه یوازې د افغانستان نه. نو په دغه ځای کې تاسو ته هېواد ورته انتخابولی شئ. دغه د سهار وخت ته چې په سهار په څو بجو باندې په کابل کې وخت اخري کېږي، یعنې داخلېږي سهار. دا هم مطلب د لمر راختلو وخت ته شروع، دا هم د ماسپښین وخت څه وخت داخلېږي الظهر، او دا هم مازدیګر وخت ښیي. دا ماښام المغرب څه وخت داخلېږي. نو هغه ورور ته زموږ دا دغه ده چې په اسلامي وخت خو مستعمل په 2:30 بجې ورجګېږي یا هم په 3. نو وخت یې دغه ده چې ختمېږي دغلته، او ماښام وخت دلته داخلېږي دغلته. دا په اتوماتیک ډول سره راوړي هم سبا ته کاریال خلاص کړي نو دا وخت اوښتی وي. مطلب دغه هم د ماخوستن وخت داخلېږي FM یعنې ماخوستن ښه، او دغه ساعت ښیي. نه ساعت نه ده، سهار وخت ښیي، یعنې سهار وخت ته څومره وخت پاته ده. اوس نو سهار ته فلحال 4 ساعته او 40 منټه وخت پاته ده. دا ټول وختونه دي او په دغه ځای کې ته د هېواد اړوند صوبې ولایتونه ورته انتخابولی شې. مطلب زه افغانستان کې دا ټول پښتو یې درته لیکلي دي، خیر په هغې لیکلي په عربي. نو په دې خاطر باندې ځینې نومونه اوس لکه دغه فرح ده، لوګر لوجر ده، مطلب دلته بیا په انګلیش لیکلي. په انګلیش کې بیا سړی پوهېږي. زه غزنی ورته انتخابوم. وخت دا د واوښتو. په غزني کې بیا په 48 داخلېږي. ګورئ اوس مطلب زه یو لرې ولایت ورته انتخاب کړم. کوم یو ورته انتخاب کړم؟ پکتیا. پکتیا کې بیا 44 هغه بیا بیخي دغه ده. دغه مطلب
په دې کې بیا 5 بجې 21 دقیقې ښکاره کېږي. نه پوهېږم دا کوم هغه ده مزار شریف کې هغلته خو بیا بیخي پسې ناوخته ده 5 بجې 21 دقیقې باندې وخت داخلېږي د سهار. نو دغه یوه د وخت دغه او که چیرې تاسو په ګوګل کې دغه نسئ ورته لیکلی زه بیا نو دغه چې ده لینک په ټلګرام چینل کې درته اچومه د دغه ویب سایټ هغه ته ورسئ نو د لینک له لارې ورسه تاسو دغه پکې وکړئ او دغه کوډ به کنه زه درته واچوم په پروجیکټ لاندې درته اچومه لینک نه شو اچولی ځکه زموږ چینل سبسکرایب بیخي کم دی نو په دې خاطر د کوډ هم نه لویږي. په کوډ کې دغه توري نه راخیستل کېږي دغه دوه توري دغه اخري توری نه راخیستل کېږي دغه نه راخیستل کېږي نو دا هم نه اچول کېږي. نو په دې خاطر باندې لینک درته اچومه چې په ټلګرام چینل کې چې وسه کارونه واخلئ. نو تر نورو ویډیوګانو پورې خو وخت ولرئ د خدای په امان.